د طرابلس زمریان لومړی برخه. د ایمان، جهاد او حریت داستان. د طرابلس زمریان. د حق، عزت او ازادۍ جګړه. د طرابلس زمریان. د وطن، ایمان او تاریخ زمریان. والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد. د فکري جوړښت درنو او قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست، الله جل جلاله مو خوشحال لره. دا د زه محسن احسان مو له یوه اوږده انتظار وروسته په درانه حضور کې د یو بل نوي داستان سره را حاضر سوی یم، په دې هیله چې دا خپرونه هم تر پایه راسره واورئ. درانو او قدرمنو اوریدونکو، تاریخ د طرابلس زمریان. راځو د کتاب اړوند څه ناڅه اورو. دا یو څرګند حقیقت دی چې په دې غوړېدلې نړۍ په هر دوران او زمان کې طاغوتي ځواکونو په ډول ډول بهانو سره پر اسلامي هیوادونو خپلې خېټې اچولي او هغه تر خپل تسلط لاندې راوستلې، او د اسلامي نړۍ د شازلمیانو د مهار کولو لپاره یې د خورا ډول ډول توطیو څخه کار اخیستی، او همدارنګه بیا پر همدغو ملکونو باندې د هیڅ ډول ظلمونو څخه دریغه او سرپنه ده کړې، چې ښه او ژوندی مثال یې په همدې 21مه پیړۍ کې د افغانستان او عراق اشغال دی، او بیا اوس د فلسطین غزې. هسې خو د نړۍ وقانع کولو ته کومه اړتیا نه لري، خو بیا هم د خپل اشغال د مشروعیت لپاره رنګارنګ بهانې کوي. کله وایي چې په افغانستان کې تروریزم لټوم، کله وایي مخدره مواد دي، کله وایي په عراق کې اټومي سلاح لټوم، او کله وایي چې د بشر حقوق دي، چې بیا د دې اشغال پر جریان کې ځان دا حق ورکول چې د همدې خوار او غریبو خلکو په کلیو، کورونو، جوماتونو، ودونو او شادیو باندې داسې بمونه او سلاوي کارول چې په نړیوال قانون کې د هغوی استعمال بیخي بند دی. تاسو یې د غزې مثال وګورئ. په غزه کې چې د ټکنالوژي یو نوی سلاح ول، دوی هغه ټول وکارول، خو هغه خلک بیا هم تسلیم نه کړل، نو د یوې بل لارې څخه یې کار واخیست چې هغه د لوږې او خوراک اسلحه وه، چې دوی پر غزې باندې پوره 2 کاله خواړه بند کړل او هغوی یې له لوږې وژل، چې دا چې دوی په خپله کوم قانون جوړ کړی دی د هغه هیڅ درنښت او پایښت یې نه وکړ. یعنی لنډه خبره ده، په نړۍ کې چې کوم طاقتور دی بس قانون هم د هغه دی. خدا بیا د پاک منتقم خدای جل جلاله قانون دی چې په هر زمان کې بیا بیرته دغسې مستبدد او ظالم استعماري او طاغوتي ځواکونه د ډیرو کمزورو او په ایمان او عقیدې باندې قوي مسلمانانو په لاس مات شوي. امپراتوریت دړې وړې او د پاچاهۍ کوم خوبونه چې یې لیدل د خاورو سره خاورې شوي دي. د دې مو هم ښه او ژوندي مثالونه ولیدل، یعنې څه د پیړیو خبرې نه دي، خو په هر صورت خبرې راڅخه اوږدې شوې. رابسو د خپلې اصلي موضوع ته. دا داستان د یو منظم او ځورېدلي ملت د مبارزو او سرښندنو یوه رښتینې قصه ده چې د لوی خدای جل جلاله په لاره کې د اشغالګرو ایټالویانو سره جنګېدلي او د ازادۍ لپاره یې نه هېرېدونکې مبارزه د تاریخ په پاڼو کې ثبت کړې ده. دا داستان تر ټولو ښه خصوصیت دا دی چې نن او پرون پکې یو شان دی. نن که زما په هیواد کې هر څه روان دي، ښه انځوري یې په همدغه کتاب کېدای شي. دا هم د پرون او پرونیو د کړنو د زنځیرونو یوه بله کړۍ ده، همداسې نور ډېر څه. نو قدرمنو اورېدونکو، راځو د کتاب پیژندنه او بیا په خپرونه شروع کوو. د کتاب نوم د طرابلس زمریان، ژباړن جمشید ناصري ورور دی، ویان محسن احسان، او نشرونکې اداره ستاسو خپله اداره فکري جوړښت خپرندوی. بسم الله الرحمن الرحیم. د طرابلس د بنغازي په بندرګاه د ایټالوي اشغالګرو قواو کنټرول بشپړ سو. دغه ویجاړ سوی ښار په بشپړ ډول خاموش او چوپ و. یوازې د ایټالوي یرغلګرو د ټانګونو او پوځي موټرانو غرهار
او غږونه چې یو طرف او بل طرف ته په حرکت و د ښار خاموشي ماتوله. د ښار ټوله اطراف د اشغالګرو ایټالوي پوځیانو تر نظر لاندې وو. پوځي تدارکات په ډیر زور کې روان وو. ولې د دې هر څه سره سره د مجاهدینو چریکي حملې په ډیره کامیابۍ سره پر مخ روانې وې. د ایټالوي پوځي کمپ تر ښار د باندې وو چې په هر شاوخوا یې اغزن سیم راګرځېدلی وو او په هر 100 کیلومتري کې به دغه پوځي کمپ باندې یو پیرېدار ولاړ او شاوخوا یې تر نظارت لاندې وو. د ایټالوي دیکتاتور موسولیني د لاس اله وینې څښونکی جنرال ګرزیاني چې په یوه ورځ مخکې پر المیریا د مهاجرینو په کمپ حمله کړې وه بیرته راغلی و. د نظامي بارکونو د یوه اتاق په برنډه کې تورن برونو تیلی د خپلې خور فرانزا سره چای څښلې. تورن برونو یو انګریزي ژورنالیست خبرنګار د چای څښلو لپاره د خپل ځان خواته راوبلی. د دغه خبرنګار نوم فرانسیس مکولان و. کله چې ایټالوي یرغلګرو د مجاهدینو پر مرکزونو حملې کولې نو فرانسیس هم یو 2 واري ورسره تللی و. ولې پر المیریا باندې تر حملو وروسته فرانسیس د بل وار تګ څخه په مکمل ډول انکار وکړ او له ځان سره یې تصمیم ونیوی چې نور به هیڅکله له دغو ایټالوي عسکرو سره نه ځي. هغه چې د ایټالوي یرغلګرو کوم ظلم او وحشت په دغه حملو کې ولیدی ډیر متاثر شو او په دغه باره کې د جنرال ګرزیاني سره 100 واري خبرې هم تر جګړې رسولې وې او هغه ته په زغرده ویلي وه چې بیرته خپل وطن انګلستان ته ځي. لیکن وینې څښونکي جنرال نه غوښتل د ظلم او وحشت د بربریت کوم داستان چې دوی په طرابلس کې د طرابلس پر وګړو جوړ کړی وو د طرابلس څخه د باندې واورېدل سي او اورېدونکي دغه داستان واوري. جنرال عقیده درلوده که چیرې مکولان ولاړ سي خامخا به د ایټالوي پوځ د ظلم او وحشت کیسې بهر کوي چې دا به د ایټالوي پوځ لپاره زیاته بدنامي رامنځته کړي. په همدې توګه د تورن برونو ته هدایت وکړ چې په هره ممکنه وسیله وکولی سي د مکولان د تګ مخنیوی وکړي. په همدې اړه برونو خبرنګار مکولان د چای لپاره دعوت کړ. خبرونه درنو او قدرمنو اوریدونکو، اشغالګر چې هر هیواد ته ولاړ سي د هغه هیواد له وګړو سره تر حیوانانو هم بد سلوک کوي. که چیرې خبره الټه واړو یعنی دوی د حیوانانو سره مینه محبت کوي خو له انسانانو سره نه، هم بالکل همداسې ده. دوی په هر هیواد کې هغه ظلم او وحشت کوي خو دا هر څه له میډیا او رسنیو څخه پټ ساتي. که تاسو د غزې مثالونه راواخلئ یا هم غزه خو لا لیرې ده، تاسو د خپل افغانستان مثالونه راواخلئ چې دوی دلته د افغان ولس سره کوم ظلم او وحشت ونه کړ. خو د کفارو یوه لاسته راوړنه دا ده چې هغو زموږ پر فکرونو کار کړی دی. کفار د هالیوډ په توسط بیا هم داسې لسګونه فلمونه جوړ کړي دي چې د فلم هیروګانې افغانستان ته راځي او خلکو ته دا ښیي خپلو وطنوالو ته او هغه زموږ وطنوال چې له دوی څخه متاثر دي او د دوی فلمونه ګوري په هغو کې دوی ته داسې انځور ښکاره کوي چې امریکایان زموږ څومره خواخوږي او زموږ د هیواد د امنیت، زموږ د هیواد د ساتنې، د تروریزم سره د مبارزې، د مخدره موادو سره د مبارزې لپاره راغلي دي. یعنی دوی په هغه د فلم په صحنه کې خورا ښه اخلاق د دې ولس او د دې وګړو سره کوي چې دا یوازې د کیمرې تر مخ دی. د کیمرې تر شا چې دوی کوم ظلمونه وکړل، کوم وحشتونه وکړل، نن په کفري ملکو کې پر دوی باندې کفارو قضیې شروع کړي دي. دوی عدالت ته راوغوښتل کېږي چې دوی کوم ظلمونه او وحشتونه کړي دي. دا تاسو له هغه زندانیانو څخه وپوښتئ چې له دوی څخه بندیان وه. انشاء الله تعالی موږ به کوشش هم همدا کوو چې د زندان ځینې خاطرې چې دوی څومره وحشت کړی دی هغه به انشاء الله تعالی په راتلونکو خپرونو کې ترتیبوو او تر تاسو پورې به یې دررسوو. مکولان په ډیر شدت او عصبیت تورن برونو ته وویل تورنه نشم کولی یوه لحظه هم دلته نور توقف او ځنډ وکړم. تورن برونو ورته وویل که څه هم نشئ کولی تا دلته په پاتې کېدو مجبور کړم خو تر اوسه تا زموږ نظامي عملیات د یوې شیبې لپاره هم نه دي لیدلي او د طرابلس جنګ په ډیر جوش پرونکي وي. مکولان په ډیر قهر او غصه سره ځواب ورکړ لعنت دې وي پر تاسې او ستاسو پر جګړه زه پناه غواړم په خدای سره. آیا تاسو دغه وحشت او بربریت ته چې د طرابلس پر خلکو مو روان کړی دی نظامي عملیات وایست؟ تورن برونو ورته وویل مکولان حق لیدونکی اوسه. آیا ته نه وینې چې سونسي چرکیان په څومره بېرحمۍ سره زموږ عسکر اعداموي؟ مکولان ځواب ورکړ ستاسو عسکر هغه عسکر چې د سونسي مجاهدینو سره جنګیږي، هغو مجاهدینو سره چې د خپلې خاورې، د خپل دین، د خپل مذهب او خپلې عقیدې د دفاع لپاره خپلې وینې بهوي، هغوی چې ازادي غصب سوی او په خاورو او مقدساتو یې تاسو تجاوز کړی دی. تورن ورته وویل پوهېږم مکولان چې ته هم تر خپل حد پښه اړوې، ته باید د یو خبرنګار په حیث دومره احساساتي نه سې. دا جنګ دی او په جنګ کې هر څه روا دي. مکولان وویل بله شکه دا جنگ دی خو تاسو نظامی افراد نه یاست بلکې یوه وحشي ډله او وینه څښونکي قاتلان یاست.
ما چې کوم شان په دې څو ورځو کې ولیدل دا د دې لپاره کافي دي چې تر څو کالو پورې زما له سترګو خوب وتښتوي. تاسو هغه کسانو ته چې نظامیان او سپاهیان وایاست چې د ښځې تی خوړونکي او تی نه خوړونکي ماشومان په ډیره بېرحمۍ سره په راسد توګه وژني، چې څیرونکي حیوانات لا هم ستاسو له چلند څخه د حیا پرده پر مخ وړولي، پاکې پیغلې نجونې بې عزته کوي او وروسته د وحشانو په ډول په شهادت رسوي او ورباندې لیوانو په څیر په قهقه خاندي. سپین ږیري او معذوره خلک نیسي په درختو پورې یې تړي او وروسته یې وژني او بیا خپلو ځانو ته فاتحان وایست، نه تورنه. دغه د فاتحانو کار نه بلکې دا د بزدلانو بېغیرتانو او ظالمانو خوی او کړنلاره ده، نه د سپاهیانو. ما جنگ عمومي لیدلی دی، د نازیانو ظلمونه مې مشاهده کړي دي، مګر د ګرزیاني شیطاني ډلې چې کوم څه زما په وړاندې د طرابلس په مظلوم ولس سره وکړل هغه ټول ویرونکي خاطرې زما د ذهن څخه وایستلې او زه خپله هم دلته ستاسو سره په اوسېدلو خپل ځان یو درنده او وحشي شمېرم. برونو یوه وحشي قهقه خندا وکړه او وویل ته یوازې یو خبرنګار نه بلکې یو ښه داستان جوړونکی هم یې. قهر دې نوش کړه او راځه چې ولاړ سو شراب ځای ته او یو انګلیسي بوتل شراب وچو او خپل غم ورباندې غلط کړو. موکلان جواب ورکړ په دې ترتیب غواړې زما د تګ معنی وګرځې. د تورم برونو خور پلانزا چې په دغه وخت کې په اوتا کې موجوده وه دغه ټولې خبرې یې واورېدلې. کوم وخت چې موکلان خبرو ته متوجه سول د خپل ځان سره یې وویل که چیرې دغه خبرې چې موکلان وکړې واقعیت ولري او د دې ورور هم په رښتیا سره په دغه وحشانه مظالمو کې شریک وي، په رښتیا چې دغه خبره شرمناکه او ورور مې د کرکې وړ دی، د ښځو او کوچنیانو عموجنه د ښځو بې عزتي او داسې نه 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 دا ډول نه ده. ورور مې برونو هېڅکله د داسې وحشانه اعمالو مرتکب نه ګرځي. فرانزا چې دغه خبرې له خپل ځان سره کولې د برنډې خوا ولاړول او یوې قدنما هندارې ته ودرېدل تر څو خپل وریښتان ږمنځ کړي. برونو ودې ته ویلي وه چې په هر قیمت چې کېږي باید مکولان راضي سي تر څو پاته سي او که چیرې راضي نه سو جنرال ګرزیاني به ارزده او خفه سي. او فرانزا هم پوهېدله چې د ګرزیاني خوابدي کېدل یعنې څه. هغه څوک چې د ګرزیاني تر قهر او ملامتۍ لاندې راځي نه دا چې له وظیفې باید لرې شي بلکې باید له ژونده هم لاس ومینځي. په همدغه شیبه کې یو بل عکس هم په هنداره کې ښکاره سو. فرانزا د ډېرې ویرې څخه ولړزېده. یو نفر د اتاق د دروازې په خوله کې ولاړ او د ټوپک د میل خوله یې د فرانزا و طرف ته سمه کړه او د دې سینه یې په نښه ورکړه. خپل مخ یې په یوه تور دسمال پټ کړی و، په همدې خاطر نه پېژندل کېدی چې څوک دی. ولې فرانزا د لباس څخه معلومه کړه چې عرب دی. راغلی پردي سړي په فرانزا غږ وکړ که دې غږ وکړ پیر به دې کړم.